حسن اقبال صاحب که چېرته دا خبره کوي نو حسن اقبال صاحب ته پیله پکار دی چې په د سرکاري دفترونو کې په هر دفتر کې 20 او 10 کسان دروځي تقریبا 4-5 ځلې مفتي چای څکي پیله دې دا بندي کې بیا عوام که چېرته حسن اقبال دا خبرې کوي عوام خو هسې هم د ګرانۍ نه تنګ دی هغه هر سړی دا کوشش کوي چې یو چای راوالي او موږ دلته لیدلي دي چې 2-3 ورسره خالي کپونه راوالي هغه خپله د غریبۍ او د غربت نه دومره تنګ دی چې هغه اوس دا یو کپ چای ته 14 ځلې سوچ کوي چې دی کې مونږ خو چای نشو پرېښای حسن اقبال صاحب ته دا وایو دا جواب ورکوو چې ته دا ملک پرېږده ملک بیړه مو غرقه کړه ته ملک پرېږده او چای خو مونږ نشاد و که نه 2-3 ټیمه څکو پښتونه چې چای نه وڅښي نو تا ته پته ده که نه مالدار کسان هغوی به پرېږدي مطلب هغوی به په هر قسمه روپو اخلي ډېر شی خو غریب به څه کوي چې غریب شی پرېښودل پرېږدي نو هغه به څه خوري نو چې یو کس حکومت نشي کولی نو هغوی له پکار دا ده چې حکومت پرېږدي شی خو نشه ده بچی خو زمونږ خپله نشه ده شی مونږ نه وڅکو کار نشو کولی یاره د ورځې یو 6-8 کپه څکو مونږ د ورځې خالي چې ماښام راشو د 12 بجو پورې مونږ 6-8 کپه چای څکو د هغې چې کوم ګورنمنټ کوم پالیسیز وي یا چې هغې کوم مخکې پلانینګ کوي د هغې هم څه سوچ خو وي که نه د دې په بیک اینډ باندې چې هغې دا خبره کوي کم سیاق و سباق کې کوي نو خیر ایز ا چې څکلو والا یا چې کوم شوقین کسان دي هغې دپاره خو به دا یو عجیبه خبره وي یوازې هغې دپاره نه هر سړي دپاره چې کوم د چیو شوقیان خو ډېر زیات دي نو د هغې دپاره د یو عجیبه خبره ده خو خیر زه به دغه وایم چې ګورنمنټ به دې دپاره هم څه سوچ کړی وي چې لکه مې بي د هغې نه هم څه کمې یا څه بچت کیدی شي